هغه ځای چې له کلونو راهیسې د افغانستان ډیری وګړو د لیدلو هیله درلوده، خو پر هیواد د خونړیو جګړو او ګڼو نورو ستونزو له کبله یې نشوای کولی له نږدې یې وګوري. په بامیانو ولایت کې د بودا مجسمې هغه څه دي چې له کلونو راهیسې په کور دننه او بهر یې خلک لیدل غواړي، خو پر هیواد د نسبي امنیت له راتلو سره اوس هره ورځ ډیری خلک د دې مجسمو د لیدو لپاره بامیانو ولایت ته سفر کوي. بار اول ماست که بامیان آمد. لومړی ځل مې دی چې بامیان ولایت ته راغلی یم. دلته د دې لپاره خلک راځي تر څو خپل تاریخي اثار وویني. آثار قدیمی که هست ببینن. دا مجسمې که د نړۍ په تاریخ کې له یوې خوا د افغانستان تاریخي ارزښت لوړ ساتلی، له بلې خوا څو ځله د سختو جګړو له کبله ویجاړې شوې او اوس مهال هم په خورا بد وضعیت کې قرار لري. بامیانو ولایت او د دې مجسمو لیدلو ته راغلي سیلانیان وایي چې حکومت، نړیواله ټولنه او نور اړوند ارګانونه باید د دې مجسمو په بیا رغونه کې جدي هڅې وکړي. جای تاسف است حکومت د اندېښنې وړ خبره ده. حکومت که وکولی شي چې دا مجسمې ورغوي ډېر به ښه شي. ځوانانو لپاره، د نړیوالو لپاره، هغه خلک چې د سیاحت لپاره راځي او دغه راز زموږ خپلو خلکو ته ډېره ګټه به وکړي. دا بوتان یا مجسمې که ورغول شي په خپله د حکومت لپاره هم د عوایدو سرچینه کیدی شي. د دوی په خبره چې دا مجسمې د افغانستان لپاره ډیر لوړ تاریخي ارزښت لري او باید ژر تر ژره یې د رغولو ترڅنګ په ښه ډول سره ساتنه هم وشي. از حکومت میخوایم له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د 50 افغانیو پر ځای له خلکو 100 افغانۍ واخلي، خو دا مجسمې دې ورغول شي چې خلک یې د لیدلو لپاره راځي. باید اسانه وي، ښه هوټلونه جوړ شي. سیلانیان وایي چې له کلونو راهیسې یې دا ارمان درلود تر څو د بامیانو ولایت دغه مجسمې له نږدې وګوري، خو پر هیواد بل ور د دې اجازه نه ورکوله چې له دې تاریخي ځای څخه لیدنه وکړي. په خاطر کې فعلا امنیت است، هیڅ کدام مشکل ما نه له دې کبله چې اوس مهال امنیت ښه دی. تر اوسه مو هیڅ راز ستونزه له نیکه مرغه نه ده لیدلې. هر څوک خپل کار کوي، ټولو خواو ته امنیت دی. ډیر د لیدلو وړ ځای دی. باید دې ځای ته د خارجي سیلانیانو توجه هم جلب کړو، ځکه چې دا د افغانستان لپاره د یو کان په شان ارزښت لري. دا مجسمې شاوخوا 1800 کاله د مخه پر دې ځای جوړې شوې او د بودایي دین پیروان به د دې مجسمو د لیدلو لپاره راتلل. احسان الله کریمي، CMG، د بامیانو ولایت.